هغه څوک چې د کرونا ویروس په هکله معلومات خپروي د هغوی لپاره ډېر بد خبر. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر حالت کې چینل هم سبسکرایب کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک کړئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو ته دا وایم چې د کرونا ویروس په هکله څوک چې معلومات شریکوي د هغوی لپاره ډېر بد خبر ده، ځکه د هغوی د حسابونو څارل د چین د هیواد لخوا څارل کیږي او کیدای شي دا د حکومت لخوا وتړل سي او کیدای شي بندي سي دا سړی یا کوم بل مشکل پې راسي. د چین حکومت پر حواله رسنیو باندې د کرونا ویروس په اړه معلوماتو خپروونکي حسابونه څاري. د وایس نیوز د راپور له مخې چینایي حکومت د ټویټر او ویچر ترڅنګ په نورو حواله رسنیو کې د هغو حسابونو څارل پیل کړي چې د خطرناک کرونا ویروس په اړه معلومات خپروي. د راپور په بنسټ د دې اقدامه د چین موخه دا ده څو معلومه کړي چې آیا څوک خو به له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د حکومت د اقداماتو په اړه منفي معلومات یا تاثیرات نه خپروي. چینایي حکومت د معلوماتو د کنټرول سخت پالیسي لري. د امریکا په کالیفورنیا کې یو هستوګن چینایي ویلي چې نوموړی د چین په وهان ښار کې له خپلې کورنۍ سره د کرونا ویروس په اړه معلومات شریکول. څه وخت وروسته حکومتي خلک د دوی کور ته ورغله او په امریکا کې د نوموړي د کور ادرس یې ترې پوښتلی و. د دې ترڅنګ چین خپلو روغتیایي کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې په ګروپونو کې د کرونا ویروس یادونه ونه کړي. د کرونا ویروس په اړه د چین پر ځینو ګامونو باندې لکه د ساري په ډول د دې ویروس په اړه د خبرونو مخنیوی کول نیوکې زیاتې شوې دي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت څه موده وړاندې د همداسې نیوکو له امله څو بهرنیو خبریالانو ته له هېواد د وتلو امر کړی و. ګران دوستان، دا هم ډېر مهمه ویډیو وه. که ویډیو مو خوښه ویډیو سره لایک او چینل سبسکرایب کړئ. موږ تاسو ته هر ورځ دقیق تازه پر وخت خبرونه نشروو او دا زما اخرنی ویډیو ده چې د کرونا ویروس په اړه. نو که نور ویډیوز تاسو غواړئ، نور ویډیوز به د نورو برخو کې